سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. په دې ویډیو کې په دې باندې خبرې کوم چې کوم کیبورډ موږ د خپل موبایل لپاره وکاروو. یعنې کوم یو به د پښتو تر ټولو ښه کیبورډ واوسي چې هغه زموږ لپاره هوسایي ولري او هغه ډېر اپشنونه ولري او هغه ښه فعاله کیبورډ وي او په ټایپینګ کې ډېر هوسا او ارامه او په ساده توګه باندې وي. دا به کوم کیبورډ وي زموږ لپاره. ډېری خلک یو کس یو کیبورډ کاروي، یو بل کیبورډ کاروي. د هر کیبورډ سره څوک ځینې څنګه مشکلات لري او ځینې څنګه مشکلات لري، او چې دا زه یې درته ښیم دا کیبورډ ولې موږ تاسې وکاروو. چې زه یې اوس اپشنونه درته ښیم چې څونه ډېر اپشنونه لري او څونه په ساده توګه باندې جوړ شوی دی او څونه پرمختللی سیسټم باندې جوړ دی په اصل کې. راځئ دا کیبورډ درته ښیم. تاسې چې پلو سټور ته رالاست، په پلی سټور کې تاسې سرچ وکړئ د سمارټ پښتو کیبورډ. دا پښتو کیبورډ به تاسې را ډاونلوډ کړئ. اوس زه په دې باندې خبرې درته کوم، دا درته ښیم په دې کیبورډ کې دننه درته ښیم چې دا کیبورډ څونه یو پرمختللی کیبورډ ده او څونه ښه کار کوي زموږ ستاسې د ژبې لپاره. زه دا اوپن کوم. کله چې مې دا اوپن کړئ، کله چې تاسې دا کیبورډ په خپله خپل موبایل کې کاروئ، را ډاونلوډ یې کړئ. له ډاونلوډ څخه وروسته یې انیبل کړئ. له انیبل څخه وروسته به دا ټیسټ کړئ. کله چې مو ټیسټ کړئ بیا به وګورئ چې دا څنګه کیبورډ دی. لکه دلته به زه یو شی ولیکم، دا خیر دی، دا کار کوي. اوس راځئ اوس د دې کیبورډ اپشنونه درته ښیم. اپشنونه یې چیرې درته ښیم؟ اپشنونه یې دلته درته ښیم. اوس راځم زه دا د واتساپ را خلاصوم. په واتساپ کې به زه یو یو اکاونټ را خلاص کړم تر څو موږ دلته یو میسج ولیکو. دلته زه یو میسج لیکم دلته. په دې ځای کې چې کله زه اوس میسج لیکم، اوس دا کیبورډ څه اپشنونه لري. لومړی ته د دې انګلیسي ته وګورئ. ډېر په اسانه او په ساده توګه باندې، په سمپل توګه باندې لیکل شوي ده. ډېر ښه ښکارېږي، هېڅ د سترګو سره کوم مشکل شی نه لري. له هغه څخه وروسته مازې په دې اپشن باندې کلیک کول دا پښتو ته راوړي. د پښتو توري ښه پوره د پښتو توري لري. یوازې یو خاص او خاص د پښتنو لپاره دا کیبورډ جوړ دی. یعنې تر ټولو ښه د پښتو توري لري. دا د هغه تر څنګ راځم اوس د دې اپشنونه درته ښیم. لومړی دا کیبورډ تر ټولو ښه خصوصیت دا لري چې هغه دا کلیپ بورډ لري. دې ته وایي کلیپ بورډ. معنا که چیرې ته ځې په موبایل کې هر ځای یو شی کاپي کوي، هغه د ځان سره ږدې. نور کیبورډونه که کلیپ بورډ ولري هم هغه داسې کلیپ بورډ لري چې هغه یو څو تر اندازې پورې محدود وي. معنا یو 10 شیان یا عکسونه یا تصویرونه یا لیکنې ته را کاپي کولی شي، د ځان سره یې ساتلی شي. بس دې هر ځای په کار وي. مازې کلیک وکړه، کلیپ بورډ کې پیسټ یې کړه، ویلې یو چاته. خو دا کیبورډ په زرهاو حتی په لکهاو لیکنې ستا دلته ساتلی شي. هېڅ نوع مشکل نشته. یعنې د دې ځای څخه ستا هېڅ لیکنه هم نه ډیلیټېږي. لکه اوس به یې وګورو. زه دغه لیکنه ده، دغه لیکنه زه را کاپي کوم په بخښنې سره. نیو را خلاصوم. اوس راځم اوس دا کاپي کوم. دا مې کاپي کړئ. دلته لوړ راځم، دغه را کاپي کوم. راځم بل شي ته، بل ځای ته راځم. دا لیکنې دي. اوس دا لیکنې را کاپي کوم، دا کاپي کوم. دا مې هر څه را کاپي کړل، تاسې ولیدل. کله چې زه راځم بیرته هغه خپل اکاونټ ته، اوس یې درته ښیم چې څنګه موږ کولی شو دغه لیکنې بیرته وکاروو. مازې که تاسې په دې کلیپ بورډ باندې کلیک وکړئ، هغه لیکنې چې هره یوازې زه دلته لرم زما کاپي کړې ده، هغه زه کولی شم دلته یې کار کوم. خالص یو کلیک ورباندې کوم، هغه به دلته لیکل کېږي. او که مې هر لیکنه غوښتل شي ځینې ایسته کړي، داسې راسته طرف ته کش کړي، دا به ایسته شي، معنا ډیلیټ به شي د ټول وخت لپاره. له دې څخه وروسته دا خو یې لومړی اپشن و د کلیپ بورډ. تر څنګ یې دوهم اپشن ده، دا د وایس. کله چې راځم زه به لومړی دغه لیکنه له دې ځایه ایسته کړم، ډیلیټ به یې کړم. زه به دا لیکنه ایسته کړم. اوس به یې تاسې ته وښیم. دا د وایس ریکارډینګ اپشن، دغه بټن ورته کلیک کوم. اوس زه په د وایس ریکارډینګ چې دی دا یوازې په پښتو باندې نشي کېدی، په نورو ژبو باندې کېدای شي. اوس زه په انګلیسي یو څه ورته وایم، هغه څونه ژر ټایپ کوي ته ورته ګورئ. هاي هاو آر یو. ګورئ تاسې ولیدل ما داسې ورته وویل چې هاي هاو آر یو، ته څنګه یې؟ دا د ډایرکټ ولیکل شو، تاسې ولیدل. د
د دې اپشن څخه وروسته دلته د یو چټ بوټ هم لري، سمارټ بوټ په نامه باندې دی. خو دا تر اوسه پورې دلې چې ما کتلی دي په افغانستان کې تر اوسه سم کار نه کوي. خو هم که چیرې دا سم انیبل سو، سم فعاله سو، بیا دلته موږ تاسې هر رقم پوښتنه د انټرنیټ څخه کولی سو او هغه به یې په اسانه او په ساده توګه باندې موږ ته جواب راکوي. یعنې که زه ورته ووایم چې دلته چې ماته یو غټه لیکنه پر دې باره باندې وکړه، دی به ماته لیکنه کوي. که زه ورته ووایم چې په دې باندې ماته یو څېړنه وکړه چې څنګه دي په نړۍ کې په دې باره باندې، هغه به دی ماته د یو څېړنې راپور راته استوي. یعنې دا یو پرمختللی سیستم دی، خو تر اوسه لا په دې کیبورډ کې دا فعاله نه دی. هغه څخه وروسته دغه د تیمز اپشن لري، معنا رنګونه هر رنګ چې وغواړئ هغه ورته انتخاب کولی سئ په هر سټایل کې چې تاسې وغواړئ. او یو تر ټولو ښه اپشن چې بل لري هغه دا دی، کله چې په دغه درې ټکي نښانو باندې کلیک کوم زه راځم، دلته کلکولیټر هم لري. که چیرې تاسې کلکولیټر ته ضرورت وو، راځه دلته ماز په دې کلکولیټر باندې کلیک وکړه، هر څه چې ته غواړې هغه دلته ضرب که یا جمع که یا تقسیم که، د خپل کلکولیټر څخه کار واخله او له کلکولیټر څخه بیرته راووځه. بل د کلکولیټر تر څنګ بل اپشن چې لري، ډېر ښه اپشن لري، هغه دغه لري، دا سټایلونه لري. دغه سټایلونه که چیرې هر یو ته غواړئ چې ویلېږئ یا یې واستوئ، ماز یې ورباندې کلیک وکړه، هغه به ډایرکټ ځي. لکه دلته چې دا اوس ولاړئ، د دې سټایلو تر څنګ تر ټولو مهم شی چې بل لري هغه دغه کلمات لري. تاسې یې وګورئ څونه ښه کلمات لري، ماشاءالله، جزاک الله، سبحان الله، الحمدلله، همدارنګه بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. یعنې ډېر ښه دغه کلمات لري چې هغه موږ تاسې په ډېرو لیکنو کې کاروو او د ډېر وخت د زیات څخه مخنیوی کیږي. یعنې موږ تاسې په ډېره اسانه ساده توګه باندې په ژر باندې دا لیکنې کولی سو. د هغه تر څنګ بل اپشن چې لري هغه دغه فونټس لري. کله چې فونټ ته راغلی، تاسې یو چاته غواړئ په داسې ښایسته سټایل کې په لیکنه ورته ولېږئ. لکه مثال د خبرې په دې سټایل کې زه غواړم لیکنه ورته ولېږم، زه ورته وایم چې فاین. تاسې وګورئ دا څونه په ښایسته سټایل کې ده. یو بل سټایل انتخابوم، یو ښه سټایل دا دی، او زه غواړم په دې سټایل کې لیکنه ورته واستوم. زه ورته وایم چې فاین، دا په دې سټایل کې ورځي. یعنې هر سټایل چې تاسې وغواړئ په هغه سټایل کې تاسې دلته هغه لیکنه کولی سئ، بیرته هغه کیبورډ کارولی سئ، بیرته راځئ هغه په فونټ کې هر برخه چې ستاسې خوښه وه هغه کولی سئ تاسې دلته انتخاب کړئ یا یې وګورئ. نو ډېر ښه اپشنونه لري تر ټولو د پښتو ژبې په پښتو ژبه کې چې ما لیدلي دي. همدارنګه دا بل اپشن هم لري چې د کیبورډ ټکسټ سایز غټوئ یا کوچنی کوئ، هر څونه چې ستا خوښه وه په هغو اندازه باندې یې کولی سئ. دغه څخه وروسته دغه ورډ کمپلیشن هم لري، یعنې نور سټینګونه هم لري. دا نو تاسې دلته کولی سئ ویې ګورئ د ځانه سره، تر څو نور ویډیو بیخي زیاته پسې غټه نه سي. نو د پښتنو لپاره زه دا ریکمنډ کوم، معنا خوښوم چې پښتانه دغه کیبورډ وکاروئ. دا تر مولټي لینک کیبورډ، تر بل ګوګل کیبورډ، تر هر یو بهترین کیبورډ دی. نو هیله ده چې تاسو دا ویډیو خوښ شوي. که چیرې مو دا ویډیو خوښ شوي له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.